په دې کورس ویډیوز کم سیریز چې دی په دې کې موږ سٹارټ کوو د سپورټس ایونټ منیجمنټ سیستم یو وړوکی شانتې ویب سایټ چې په هغې کې به موږ دا ګورو د بیسیک HTML CSS او د سافټویر د ډیزاین نه به سٹارټ کوو او په PHP کې به د دې لپاره یو سافټویر جوړو په هغې کې به د سپورټس ایونټس ریلیټډ کم ډیټا دا هغه به سټور کېږي. نو په دې کې به تاسو دا فایده وشي چې د کم د سافټویر بیسیک ریکوایرمنټس کم دغه چې د هغې ډیزاین څنګه جوړېږي بیا هغې HTML CSS کم دی هغه به پکې کوو چې د هغې فرنټ اینډ څنګه جوړو او د هغې نه پس به بیا ګورو چې د هغې ډیټابیس او بیک اینډ کم PHP کې دی هغه به څنګه جوړو. نو د سپورټس ایونټ منیجمنټ سیستم بزنس رولز چې کم دي کم ډسکرپشن چې دی او مونږ چې څه جوړول غواړو هغه دا لیکلی شوي دي. که دا تاسو ریډ کول غواړئ نو په دې ځای کې دا ویډیو پاس کړئ او دا ریډ کړئ. سمپل دغه دا ده چې په دې کې مونږ یو دې سیستم جوړو چې په هغې کې به د گیمز پلیئرز سپورټس آیټمز او د ایوارډز ډیټیل موجود دي او بیا به د هغې کم لږ دغه دی څه کرایټیریا ده چې هغې مطابق به کم ډیټا موجود دي لکه سپورټس به کم پلیئرز گیم کولی شي د هغې مطابق کم ډیټیل چې دي تاسو کتی شي دې لپاره دا ویډیو پاس کوئ او دغه کتی شي ډسکرپشن په دې پسې بیا سیکنډ ډایګرام چې دلته کې موجود دی هغه د ERD د انټیټي ریلیشنشپ ډایګرام چې دی دا د سافټویر د ډیټابیس چې به کم جوړېږي د دې منیجمنټ سیستم د هغې باره کې لږ ډیټیل دي چې هغه به په کومه طریقه سره جوړېږي. په دې کې به یو ټیبل چې دی هغه به د ایډمن په نوم باندې جوړېږي ایډمن په هغې کې به د ایډمن ایمیل او پاسورډ سیو کېږي دا به د دې دپاره چې دا کوم منیجمنټ سیستم د دې ته به د لاګ ان ضرورت دی چې یو ایډمن دې ته کله لاګ ان کېږي نو چې دا یې خپل ایمیل او پاسورډ ورکوي د هغې نه پس دی بیا په دې کې کم ډیټا چینجز یا ډیټا څه کول غواړي ایډینګ ډیلیټینګ هغه کولی شي. بیا د هغې نه پس په یو ټیبل گیم د گیم دا پراپرټیز چې د گیم به یو ID او دا به د یونیک کې د دې علاوه به گیم نیم گیم ډیټ گیم وینیو او یو پلیر به موجود دي د پلیر څه دا انفارمیشن دي ډیټا به د دغه شان یو آیټمز به پکې موجود دي آیټم نه مطلب دا چې کوم سپورټس آیټمز دي هغه موجود او دغه شان ایوارډ باره کې به د ډیټابیس کې انفارمیشن سیو کېږي. نو دا د دې ERD د په ډیټیل کې چې یو پلیر چې دی هغه ملټیپل گیمز کولی شي او پلیر ته به خامخا یو نه یو گیم اسایني دغه شانتي یو گیم چې دی هغې کې ملټیپل پلیرز هم کېدی شي او کېدی شي په گیم کې پلیرز نه بالکل. نو دغه شان د دې بیا د پلیر او د آیټم کم ریلیشن چې دی چې پلیر ته به سپورټس آیټمز ایشو شي او بیا د هغې کرایټیریا ده چې په هغې کې به میکزیمم څونه او مینیمم به څونه. نو دا د دې ERD ده بیا پلیر ته پکې څه ایوارډ چې هم هغه وین کړي نو هغه ته به څه ایوارډ هم دغه کېدی شي میلاویدی شي چې دا ایوارډ وګټو. د هغې نه پس بیا دلته کې د دې سپورټس ایونټ کم منیجمنټ سیستم لاجیکل ډیزاین چې دی دلته موجود دی چې په هغې کې یو گیم ټیبل دی او په هغې کې دا کالمز موجود دي. د دې نه پس بیا یو پلیر ټیبل دی او پلیر ټیبل کې به دا کالمز موجود دي. یو به ایوارډ ټیبل چې ایوارډ ټیبل کې دا کالمز موجود دي او پلیر گیم ټیبل په هغې کې دا دم تاسو پاس کولی شي په ډیټیل کې کتی شي آیټمز ایمیل او بیا دلته کې یو ټیبل د بل ټیبل سره ریلیشن څنګه جوړ شوی دی نو هغه به دلته کې دغه شی چې دلته کې دا کومه گیم ID چې دا او دا کی چې دا به یو وي دا کی به هم یو وي دغه شان PNIC چې دا او دا PNIC چې دا د زیږې نه راغلي فارن کی ده نو دا هم تاسو کتی شي په ډیټیل کې. د دې نه پس بیا د دې کم ریلیشنز چې دي ټیبلز دا د هغې یو سټرکچر دی چې دا ټیبلز هم کې موجود دي. ټوټل څونه ټیبلز چې فاینل به جوړېږي هغه دي 3 او 3 شپږ ټیبلز به په دې کې موجود دي په دې ډیټابیس سیستم کې او د هغې نه پس بیا په لاس کې دلته کې د دې ډیټا فلو ډایګرام دی د کوم ویب سایټ فلو چارټ چې دی چې په هغې کې ویب سایټ کې به انټریکشن څنګه کېږي. د ټول نه سټارټ ته چې کله یوزر راشي نو یوزر ته به لاګ ان پیج شو کېږي. لاګ ان پیج باندې چې کله یو کس کلیک کړي نو دلته کې به د لاګ ان چیک کړي د لاګ ان به چیک شي که د ایمیل او پاسورډ صحیح و نو دی به ډیشبورډ ته لاړ شي که د ایمیل پاسورډ خراب غلط و دی به د لاګ ان پیج ته واپس راشي. کله چې د ډیشبورډ پیج ته راشي په ډیشبورډ کې به دلته کې مختلف مینیوز یا مختلف آیټمز کم پیجز چې هغې ته ایکسس کولی شي چې گیمز دی پلیئرز دی ایوارډ دی آیټم دی او دی لاګ آوټ کېدی هم شي. نو بیا په آیټمز کې دی آیټم ایډ کولی شي ایوارډز ایډ کولی شي پلیئرز ایډ کولی شي گیمز د هغې ډیلیټینګ پکې کولی شي.
بیا دغه شانتې د دې ځای کې نه که لاګ آوټ بټن باندې څوک کلیک کړي کله د لاګ آوټ د اپریشن سکسسفل شو نو دی به لاګ آوټ شي او لاګ ان پیج ته به دوباره راشي او کله لاګ آوټ کوم اپریشن کوو دی کې ایرر راغی څه وجې نه دی لاګ آوټ نه شو نو دی بیا ډیشبورډ پیج درته شو کېږي نو دا دې فلو وه د دې نه به په نیکسټ ویډیو کې بیا د دې کوم سمپل شان ډسکرپشن موږ وکړو نیکسټ ویډیو کو بیا ګورو او د دې د کوم ډیټابیس چې دی چې د کوم هغې موږ د ای آر ډي جوړه کړي دا به موږ امپلیمنټ کوو د دې امپلیمنټیشن به کوو